نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه باب استحباب زيارة القبور بعد بیان د استحباب د زیارت القبور کی للرجال د پاره د سړو چې د سړو د پاره د قبرونو زیارت مستحب ده وما يقوله الزائر او زائر بسوي زیارت کوونکی کما دعا بوي وعن بريدة رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي كنت نهيتكم عن زيارة القبور تاسو ما من کړی و د زیارت د قبرونو نه فزوروها نو وسی تاسو زیارت وکي رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها روایت ده قالت فرمایدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي السلام كلما كان ليلتها کله چې بد عائشة رضی الله عنها سره د نبی رسول الله نمبر كلما كان کله چې بو ليلتها شپه عائشة رسول الله صلی الله علیه وسلم سره يخرج من آخر الليل نبی رسول الله باخر د شپه کې وته الى البقيع بقيع ته ادریته ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد الله د بقيع الغرقد ولاته بخنه وکي رواه مسلم غرقد یوزغیدا یوزغیدا روانه ده چې دا په دې بقیع کې و د دې وجه ردی ته بقیع الغرقد ویل کیږي او د دې نه دا فائدہ معلومه شو د شپې هم ته زیارت القبور کولای شي او چې ورل نوال تبا دا غینه دعا نه غواړي هغه ته به دعا کیږي وان بريدة رضي الله عنه روایت دی قال فرمایدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم نبی علیہ السلام بدی ته خود اذا خرج الى المقابر کله چې به مقبرو ته وتل یقول قائلهم چو دی وین کړه السلام علیکم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه سلام دی پتا سبانه السلام علیکم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين اے د کورونو والا د کلی والا د مسلمانانو مؤمنانو نه وإنا ان شاء الله بكم لاحقون کدا الله خوخه ومنګم در پسی اسال الله لنا ولكم العافيه الله د پر ځان معافي غواړم تاسو له هم معافي غواړم رواه مسلم کله دا دعا سره یاد یو په معنی پویږي دا کله ته مقبره کې دا وې کنه تا به ویری پوه شئ چې لکه ستا زندگی خو په دنیا کې ډیره کم ده ته خو دنیا کې اسې یو څو ورځو اوسیدونکې وعن ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده قال فرمایدا مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقبور بالمدینه تیر شو نبی علیہ السلام په قبرونو په مدینه کې فاقبل عليهم بوجه مخيرا وغرزو فقال فرمل السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حديث حسن امام ترمذي راوړی حدیث امام ترمذي حسن درجه کې وګوره امام ترمذي رحم الله د حسن مقصد دا نه دی چې دا حدیث صحیح دی په ډیرو ځایونو کې امام ترمذي دا وایي چې هذا حدیث حسن واسناده ليس بذاك القائم سندي صحیح نه دی معنا ضعیف نو یو سړی په دې احتجاج نشي کولای چې راکه ترمذي ورته صحیح ویل زمونږ استاد عوام ټول دا ضعیف په دوا وایي او چې کومه دعا په صحیح مسلم کې په صحیح سند سره راغل داغه منغو تاسو نه وایو ګورخه ارشي کې ضعیف راخلو په دین کې دین نه په غیر ارڅ خګورو خو دین کې ضعیف نو دا حدیث دا دعا چې کوم سند سره راغل دا ضعیف ده ښه د دې په سند کې قابوس ابن ابي ذئبان په نوم باندې راوي دي ضعیف شیخ البانی رحم الله
د احکام الجنایز کې هم دې ته ضعیف ویلی 190 صفحه کې باب کراهت تمنی الموت بعد بیان ده مکروه ده تمنا د مرګ چې د مرګ تمنا کې بسبب ضر نزل به د وجه د یو تکلیف نه چې بده باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی سمو یا الله ما مړکی یا الله ما مړکی پوه شو کنه ولا باس به او باک نه کوي لخوف الفتنه فی الدین د وجه د یره د فتنو د دین نه چې کله فتنې سخت ډیری دسي وخت کې سړی دسي وای چې الله مالا د حسن خاتمه مرګ راکړي الله فتنې ډیری دي چې زه پکې اخته نشم وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله پیغمبر ویلی لا يتمنى احدكم الموت تمنا دینه کې یو کس پتا شو کې د مرګ ما محسن یا خو بنه کمل فلا لو یزداد شاید چې الله به نیکی زیاده کوي امام حسین یا به ګناګاری فلا لو یستاتب شاید چې هغه به توبه وبس الله بر توبه وخور متفق علیه وعلى لفظ البخاري وفي روايه لمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله پیغمبر فرمایلی دی لا يتمنى احدكم الموت تمنا دینه کې کس پتا سو کې د مرګ ولا يدعو به من قبل پتا سو کې څوک د مرګ تمنا نه کوي او ولا يدعو به مرګ دنه غواړي من قبل ان یاتی او مخکې دنه چراشي انه یقینا اذا مات چې سړی مړ شي انقطع عملو دا عمل بنشي وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا ويقينا زياتي مؤمن لره دا عمر مگر خیر ولا زیاتي روایت صحیح البخاری کی راغلی وعن انس رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا يتمنى ان احدكم الموت تمنا دینه کې یو کس پتا شو کې د مرګ لدر اند وجد غ ضرر او تکلیف ناصاب او چې ته رسیدلې وان کان لابد فاعلک خامخا دعا کوي فليقل دشي وي اللهم عين ما كانت الحياه خير لي الله ما ژوند او ساتي تر سوچ را لژون غوري وتوفني الله ما وفات کی اذا كانت الوفات خير لي کله چې مال وفات غوري متفق علی الله که ژوند را لغوري ژوند می وساتي او که مرګ را لغوري اللهم حيني ما كانت الحياه خير لي وتوفني اذا كانت الوفاه خير لي خوګه دعا ده دا غواړی تاسو وان قیس ابن ابي حازم روایت ده قال فرمایدا دخل علينا خباب بن الارت رضي الله عنه داخل شمن باندې خباب بن الارت رضي الله عنه دخلنا من داخل شو پچا باندې خباب بن الارت رضي الله عنه نعوده داغه بیمار پرسیم کولا وقد اكتوى 7 کیات هغه د علاج د پاره و داغونه لګولي وقال نبی فرمایل ان اصحابنا الذين سلفوا مذو زمونږه ملګری چې زمونږ نه مخکې تیر شوی دي په دنیا کې هغه لاړل ولم تنقصهم الدنيا او دنیا داغیو اخروی اجر کم نکخه د اخرت اجر ولم تنقصهم الدنيا وان اصبنا مالا نجد له موضعا وان اصبنا ما او یقینا به فرمایل چې موږ ته دومره دولت حاصل شوه دی چې موږ دا غزینه مند کو وان اصبنا یقینا موږ تر رسیدل ما غسلا نجد له موضعا چې موږ نه مند کو داغه د پاره زه الا التراب مگر څه شي خاورو کې لګو دومره مال را سره ده چې اوس تر لګیږي په څه لګو خاور زمونږ استادو باترون ته چې دی وخت نه نوځي زمونږ دی وخت په یو باترون 3 لک روپۍ لګي پوه شو کنه نو دا موږ څه پیسې ډېری دي ښا چې پیسې نه وړي په باترون څه کې چې ته باترون کې ته شیشه لګولې ځان ته پکې کاری ولو ان النبي صلی الله علیه وسلم نهانا ان ندعو بالموت چې ته نبی رسول الله مننه وکړه د مرګ د دعا نه موږ به دعا په مرګ باندې کړې ول دعوت به ثم ته مرته اخرى بل کرت الارم وهو ابن آیت له بل کرت له بیر عالم
چې وتراله منو هغه یو دیوال جوړاوه. وقال وی فرمایي ان المسلم لا یجر فی کل شیء ينفقه، مومن ته پارس کې الله اجر ورکړي چې دا په خرچه کوي، الا فی شیء یجر فی عادت التراب، مگر چې د خاور کې لګي په دې الله اجر، په دې کور ته اجر نه ملاويږي چې ته جوړه ويږي کنه. خو کچېره ته د الله په دین او یا په بل کار د دنیا کې ولګي ان شاء الله الله باجر. متفقون علیه و هذا لفظ روایت البخاری، دا لفظ د الفاظ د چا دي؟ هو صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.